د پښتون ژغورنې غورځنګ دا غونډه د منظور پښتین د گرفتاری پر ضد و او هغوی د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. منظور پښتین دوه اونۍ وړاندې پېښور کې پولیسو نیولی و او تر نیول کېدو وروسته په شپږو مقدمو کې ضمانت منظور شوی او وکیلانو یې تېره ورځ ویلي و زر به له زندانه خوشی شي ځکه تر اوسه په نورو مقدمو کې گرفتاري نه ده ښکاره کړې سوې. د پی ټي ایم مخکښ عبدالله ننګیال په دې اړوند وایي د منظور پښتین او علمزید گرفتاری او د احسان الله احسان او د مسعود اظهر له ملک نه فرار کول یا ترکیه ته رسول یا بل ملک ته رسول دا بیخي واضح پیغام ده چې دا دهشتګردۍ چې کوم ډیفینیشن ده د ریاست بدل کړی. غونډه ته پی ټي ایم مشرانو علي وزیر محسن داوړ عبدالله ننګیال او ثنا اجاز ترڅنګ د عوامي نیشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک او بشرا ګوهر هم وینا وکړه. دوی وویل پی ټي ایم د جنگ پر خلاف پر امنه او عدم تشدد د لارې جنگ کوي خو څوک چې جنګونه کوي هغه په رڼا ورځ تېښتي لکه احسان الله احسان او اندېښنې دي چې مسعود اظهر هم تښتېدلی او که دا حال وي بیا به حافظ سعید هم وتښتي خو څوک چې جنگ پر خلاف امن ته مبارزه کوي هغه بندیوان کیږي. سیاسي کارپوه افراسیاب خټک وایي 2002 تر نن پورې 13 کال نغلته مکمله مارشل انګریزانو جوړ کړی دي د پروا چې هغه زار روس سره جګړه و به سوویت یونین سره جګړه و هغه افغانستان نه یو بفر سټیټ یو هایل سټیټ جوړ کړو او هغه شاته فاټا یو هایل بل هایل ولګولو. دی هایل مطلب دا و چې د امان الله خان تحریک کوزو پښتنو ته رانغی او د باچا خان تحریک برو پښتنو ته لاړه مګر دا اوس بفر پاتې نه دی ځکه چې دا اوچ لرګی نه دی دکی نو راغله دی ژوند ورکې راغله دی پی ټي ایم ژوند دی پی ټي ایم داسې لکه چې پسرلی راشي پسرلی خو دیوالونو څوک شي اشاره ولکه. د جلسې د تیرو جلسو په څیر په زیات شمېر خلک راغلي وو چې پکې ځینې کسانو د خپل بېدرکه شوي کسانو عکسونه نیولي وو. په دې جلسه کې ویناوالو تیرې غوښتنې وړاندې کړې او پوځي عملیاتو له امله بېکوره شوي خلک چې په افغانستان او ملک دننه کډوالۍ ژوند تېروي د هغوی خپلو سیمو ته د ستنېدو او د عملیاتو پر مهال عامو خلکو ته اوښتې زیان پوره کولو غوښتنې تکرار کړې. د جلسه کې د نارینه‌و ترڅنګ زنانه هم راغلي وې چې پکې یو شمېر دې غونډه ته ویناګانې هم وکړې. سیاستمداره بشرا ګوهر وایي نن پښتانه چې تم دی ګډ کې یو دی او وايي د حق خبره کوي د خپل حق خبره کوي د آئین خبره کوي د امن خبره کوي او د یو ټروت کمیشن خبره کوي. دینه لوی د خوشاله او پښتون قوم لکه کې دی چې د ای ځوانان را پاسېدلې دي. پی ټی ایم اوس دی وخت پاکستان کې چې کوم کې یو مارشل لا ده یو پی ټی ایم د یو ریزिस्टنس کوي او ای سره خزه هم لاړې دي او تاسو به وګورئ یو پولیټیکل پارټي خزولت سپیس نه ورکوي. پی ټی ایم کې خزه ایکول دغه کې ولاړې او دا هم دي چې پی ټی ایم واحد دی چې د مظلوم لوم وایس ورکوي نو په سټیج باندې هغه خلک راځي خبرې کوي چې کوم افیکټیو. د جلسې ځانګړتیا دا وه چې نیول شوي کسانو عکسونه په سټیج لګېدلي وو او د جلسې دوران موبایل او انټرنیټ هم فعال وو او د جلسې میدان په مرکزي دروازه پولیسو څارنې ترڅنګ د ټرافیکي نظام روان ساتلو لپاره هم ټرافیکي پولیس مرسته ترلاسه وه. عدنان بیټنی ډیوا ډیره اسماعیل خان.